نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت خبر روانه وا. حضور پاک له خدای ډیر لوی شان ورکړی او دا د عقیدې سره تعلق لري چې یو د الله نه لاندې باقی په کل مخلوق کې ورته رب العالمین لویه مرتبه ورکړې ده. یو شاعر وی لا يمكن الثنا كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. وی چې څنګه د نبی علیہ السلام شان دی داغه د شان مطابق داغه صفت وی نشم کولی ممکنه نه ده. دومره به ویم چې د الله نه لاندې د ټول مخلوق نه اوچته مرتبه لري. دومره لوی شان یې دی چې رب العالمین په خپله فرمایي څومره انبیا دي که آدم علیه السلام دی نو فرشتو ته حکم وکوي سجده ورته وکړي. دارنګې د هر پیغمبر د عزت او د احترام الله حکم کړی دی چې عزت او احترام یې وکړي. لیکن د حضور پاک شان کې الله عجیبه الفاظ استعمالی. وی زم په د درود ویم زما فرشتې هم پې درود وی او تاسو هم پې درود وایه. په نبی علیہ السلام درود شریف کې الله ځان ملګری کړ. ځان یې په دې کې یعنی د خپله قرآن شریف کې فرمایي چې تاسو درود وایه زما فرشتې هم پې وی زم پې ویم. دا د پیغمبر علیہ السلام ډېر لوی شان دی. او تیره جمعه چې مې درته د معجزاتو د پیغمبر علیہ السلام بیان کړی دی دا غم د حضور پاک لوی شان ته معلومیږي. هره معجزه چې څنګه د نبی علیہ السلام د نبوت دلیل دی نو دارنګې د پیغمبر علیہ السلام د لوی شان دلیل هم دی. جمعې تقریر چې به نبی علیہ السلام کو یو ستن وه په جومات کې د کجورې هغې ته به یې ډډه والې وه. نو یو ښځه راله او نبی علیہ السلام ته یې عرض وکړ وی صاحب زما یو غلام دی ترکاڼ دی نو که دې خوښه وي نو به دله څه لرګي ټک وی یو منبر به دله جوړ کړي نو تاسو به په هغې کښېنئ نو دمه به یې. نو نبی علیہ السلام ورته بیا وروسته سوال جواب ولېږه چې هغه خپل غلام ته دې ووایه چې ما له د لرګو یو کرسی جوړه کړي منبر. نو بقیه علاقه اوس د مدینې مقبره ده هغې کې به د غز دا بوټي ولاړو غرقد ورته وایي د غز د هغې غز د لرګي نه د نبي علیه السلام دپاره منبر جوړ کړ. د هغې درې پوړی وې. منبر چې راوړو کېښود نو ګوره نبی علیہ السلام د هر شي نه د دین فایده اخیستې ده. په هغې ودرېد او لمونځ یې صحابو ته کو په منبر اوچت چې تاسو زما نه چل زده کړئ. زه په دې طریقه لمونځ کوم. او چې کله د جمعې تقریر شو نو د هغه ستنې نه را روان شو او په هغه منبر کېناست. نو ستنې ورپسې ژړا شروع کړه. ویې ژړل داسې وژړل لکه حدیث کې راځي چې یو بلار به اوښه څوک تنګی او چغې وی هغه په خپل بچي یریږي داسې وژړل. نو حضور پاک مبارک د منبر نظر کوز شو ولاړ او د هغه ستنې نه یې دا لاس مبارک راتاو که ځان ته یې رانږدې کړه. نو وی داسې سلګی یې ووالې لکه یو ماشوم چې جاړي او پلار یا مور یې ځان ته رانږدې کړي او هغه سلګی و یو غلی شي. نو فورا د هغه اونې نه یې تپوس وکړو وی وایه اوس تا وژړل زما په لرېوالي دې وژړل. نو دوو خبرو کې یوه خبره ځان له خوښه کا یا خو د الله نه سوال کوم هم په دې ځای به د خدای زرغونه کي
او کجور میوه به ونیسه او دا د دنیا خلق به د میوه خوري اوچ استن وا او یا د الله نه سوال کوم نو تا به الله جنت ته یوسي او په جنت کې به د زرغونه کې او ټول عمر به د جنتیان میوه خوري کومه د خوښه یوه خوښه کا که دی خوښه کړې وي چې دلته دا سوال وکړه د الله نه چې زه زرغونه شم او دنیا دا خلق کجور او میوه خوري نو نبی علیہ السلام ورته فرمایش وکړو اب هم کېدله دا به هم یو معجزه وه څنګه چې د ستنې وجړل او دا د پیغمبر علیه السلام معجزه شوه لیکن ستنه هوښیاره وه وی نه د الله رسوله دا دویمه خبره مې خوښه ده مطلب دا که دلته ما کې میوه پیدا چې خو بیا به یو ځل وچېږم او جنت کې خو چېدل نشته او جنتیان به مې میوې خوري وی د الله رسوله دا دویمه مې خوښه ده او نبی علیه السلام وفرمایل دا ستن به الله د قیامت پر ورځ اوچته کړي او دا په جنت کې خخه کړي او دا به زرغونه شي او جنتیان به کجور او میوه بخوري څومره لوی شان دی د حضور پاک معلوم شو چې ستن ورپسې جاړي بیا یو وخت کې په جومات اور ولګېد دا ستن پکې لږه وسودېده نو صحابه بیا هغه چې نور کم سودېدلې سامانو هغه خو یې د جومات نه لرې که او د ستنې له کنده وویسته لکه څنګه چې بنده مړې خښی هم په جومات کې دننه یې وله کنده وویسته ستنې پکې سملوله او د پاسه یې ورباندې خاورې واچولې نو د مسجد اوس هم د مسجد نبوي د پیغمبر علیه السلام د جومات چې کوم ته ریاض الجنت وایي د هغې خاوره هغه ځای کې چې خلک منځونه کوي ستن لاندې پرته ده که ستن خاورې شوي مي خو د هغې د پاسه په زرګونو او په لکونو خلک لګیا دی او منځونه پکې کوي او مبارک ځای کې پرته ده زمانو حضرت انس د پیغمبر علیه السلام یو ځل صحابو ته وفرمایل وي یو ماشوم هوښیار غوندې راله وګورئ چې زما خدمت کوي نو ابو طلحه یو صحابیو ښځې نوم ام سلیم و د دې انس ته د ام سلیم بچی دی نو ام سلیم ته وایي چې دا انس موږ نبي علیه السلام نه نه بودو چې خدمت یې کوي ډېره ښه نو دی ماشوم راوست د لسو کالو حضور پاک ته پرېښود وی صاحب دی به ستا خدمت کوي وی ډېره ښه لس کاله دی حضرت انس د نبی علیه السلام خدمت کړی دی وی په دې لسو کالو کې ما ته اف قدرې نه دي ویلې نو یو ځل یې دا مور راغله نبی علیہ السلام ته وایي چې د الله رسوله دا انس تا خادم دی دعا وله وکړه ګوره دې معجزې ته وګوره اوس نو حضور پاک وله عجیبه دعا وکړه اللهم بارک له فی عمره و ماله و ولده خدای د دې انس په عمر کې او په مال کې او په اولاد کې برکت واچي دې دعا وله وکړه نو خو د حضور پاک دعا وه دا دعا د نبی علیہ السلام فوری قبلېدل ډېر معجزه ده حضرت انس وایي چې د نبی علیہ السلام دعا ما ته ولګېده وی د خلکو کجوره کال کې یو ځل میوه کوي زما باغ په کال کې دوه ځله میوه کوي د کجورې چېرته په کال کې دوه ځله میوه نه ده کړې او زما باغ دوه ځله میوه کوي او مال کې مې دا برکت شو او اولاد کې برکت مې څه دی وی زما زامن او نوسی چې شمیرم نو دوه کم سل دي 98 دوه کم سل اولاد مې دي وی دا خو مې شمیرلی دي او باقي دی پکې خدای خیر واچوي نورم ډېر را روان دي وی دا مې د اولاد برکت دی او د عمر برکت یې دا دی د عمر چې وی سلو ته مې عمر رسېدلی دی نه مې غاښ پروت دی او نه مې ویښته کې سر کې ویښته سپین شوی دی دا د حضور پاک دعا دی معجزه وه د جمعې په ورځ تقریر ته ناستو یو صحابي مخامخ په دروازه باندې راښکاره شو او راتلو سره نبی علیہ السلام ته ودرېده وی د الله رسوله لارې بند شوې مسافر سفر نه کوي ځکه ګیاګانې نشته څاروي د لوږې مړه شو
اوبه نشته ختمې دي لارې وچې دي د الله نه سوال وکړه چې خدای باران بخاری شریف کې حدیث دی وی مونږ اسمان ته کتل ایس قسم اوریس پکې نه وه شین اسمان و د جمعې ورځ ده او لور داسې دی چې دا توې را پرېښې دی او دې صحابي ودرېده دعا وکړه چې خدای پاک باران وکړي نبی علیه السلام مبارک د تقریر دوران کې لاس پورته کړی وی یا الله دا مخلوق دې سیراب کا او خدای باران وکړي وی چې څنګه لاس مبارک نبی علیه السلام اوچت کړل وی داسې یو غونډس کې وریځ راله مخامخ د مدینې د پاسه شوه او چې پوټینۍ وریځ راله خوره شوه او خورېدو سره فورا ګړز ګړز شروع شو باران شروع شو وی داسې باران وشو چې په دغه ورځ باران د خالي اتوار ګل نهه چهارشنبه زیارت بلې جمعې پورې وی بلې جمعې چې مانځله موږ سنګرالو بارانونه او دا باران ورېږي وی هغه صحابي یا بل صحابي پاسې اے د خدای رسوله لارې بندې شوې د چقړو د لاسه څوک سفر نه کوي او مخکې څاروي د تندې لوږې د لاسه هلاکو اوس د باران د لاسه هلاکېږي د الله نه سوال وکړه چې خدای دا باران بند کړي نو حضور پاک مسکې شو چې تېره جمعه د باران غوښته چې لارې بندې دي څوک سفر نه کوي د ګیا د لاسه اوس وی لارې بندې دي چقړو د لاسه څوک سفر نه کوي مسکې شو نو بیا لاس پورته کړ وی خدایا دا باران د مدینې نه لرې کې او په غرونو یې ووری او په ځنګلونو باندې ووری او چې کوم ځای چینی دي په هغه علاقو یې ووری چې دا اوبه پکې زیاتې شي وی چې نبي علیه السلام داسې په ګوته اشاره کوله وی مونږ ورته کتل چې وریځ به داسې تله چې داسې اشاره کوله وریځ به داسې تله چې داسې اشاره کوله وریځ به داسې تله چې داسې کوله وریځ به داسې تله وی چې مونځ موږ مو کتل د مدینې نه ګیر چاپېره وریځ ته و د مدینه کې ښه مدیدار نور دی او اسمان ښکاري دا فوري دعا قبلېدل دا هم د نبي علیه السلام معجزه شو دوی شان یې ته معلومېږي حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ مسلمان و مور کافر مور به وها وی واپس دا خپل د پلار نیکه دین دی اختیار تا د وینا بیا به مور وها یو ځل راغی نبی علیہ السلام له جومات ته وی دا الله رسوله وی اوس لاړم مور والم او راته وایي چې واپس د پلار نیکه دین ته رالاړ شه دا اسلام دې پرېږده د خدای رسوله زما د مور دپاره دعا وکړه چې زما د مور خدای مسلمانه کړي نبی علیه السلام لاس اوچت کړ یا الله د ابو هریره مور مسلمانه کړي او دې کې دا مور یې پسې اوس را روانه دي دوی پسې چې شاته یې وکتل وایي د خدای رسوله هغه دې راپسې راغله جومات ته راپسې راغله نبی علیه السلام لاس اوچت کړی دی چې خدای دې مسلمانه کړي او چې څنګه جومات ته را دننه شوه نو نبی علیه السلام ورته وی یا ترورې یا بیبي یا خورې څنګه رالې وی د الله رسوله راغلې په جدا نیت وم دې زوی پسې را روانه شوم چې ستا مخکې ډبومه دی ولې مسلمان دی خو دلته میړه بدل دی نیت بدل شو ما ته مې ایمان وښایه چې خدای مې مسلمانه کړي دا فورا دعا قبلېدل د رسول الله مبارک قسم دی لوی شان دی معجزه ده لوی شان دی حضرت علی رضی اللہ عنہ په خیبر کې سترګې خوږ وې د خیبر یو قلعه وه سخته قلعه وه صحابو جنګ وکړه خو فتح نه شوه په صحابه بیا جنګ وکړه خو بیا فتح نه شوه په درېیمه ورځ باندې نبي علیه السلام د شپې نه اعلان وکړ وی سهار له به دا قلعه خدای فتح کوي او دا هغه چا په لاس به خدای فتح کوي چې د هغه به الله سره مینی او د الله به هغه سره مینی یحب الله و یحبه الله د هغې سړي به خدای سره مینی د خدای به د سره مینی د هغه په لاس به خدای فتح کوي چې سهار وختي شو جنډه ورسره وه صحابه داسې مخکې تېرېدل د هر چا دا ارمانو چې دا جنډه ماله راکړي او قلعه زما په لاس فتح شي ولې چې د چا په لاس فتح شوه د هغه لوی منقبت دی چې د خدای سره مینه ده او د خدای ورسره مینه ده فورا یې تپوس وکړه وی این علي بن ابي طالب وی علي څه شو
وی سیب سترگی خوک دی ناجوڑا دے آشو بی چشمی دے ویراوی بلے حضرت علی سے بھی نبی علیہ السلام نراو مختا پسترگو باندے والا لاس مبارک راخ کل جسنگے پہ گوتے راخ کس ترگی جوڑے شو حضرت علی سے وی دا سے سترگی جوڑے شو لکا چی پا ما دا سترگو دا خوک بیماریڑو چی تراغلی نی وی جنڈے راکلا چیزا ورزا ستا پا لاس پا خودے دا خلافتا کئی او مقتا سیو چو جسنگ لال اگا مضبوط درنا قلاوا خودے پاک دا حضرت علی رضی اللہ عنہ پا لاس پا دے فتح نو دا دعا دا پیغمبر علیہ السلام خو عرب خودے قبل ولا او دا بعض دعاگانی چی بے سنگا او غفتے ٹک پا ٹک با قبلے دے دا دینا یو دا حضور پاک لویا معجزہ معلومے گی یو دا نبی علیہ السلام لوی شانتے معلومے گی قسم دے حضور پاک لخدے دے لوی شان ورکلے اخپلا فرمائی ابراہیم علیہ السلام چی کلا بیت اللہ جوڑ کو دا خدے نے سوال کو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دب عبادت پا وقت کے یاد عبادت چی سڑی فارغ شی او دعا کئی نو خدای پاکی قبل ہے نلون بے دعا خیدہ اکلا چی اللہ زمان عبادت جدا بیت اللہ جوڑ میں کہ خدای دا قبول کے اغینا پس سوئی ربنا واجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم خدای منستا تابیدار جوڑ کے نو بے دعا دا کے خدای زمان پا اولاد کے میں استا تابیدار اڈالا پیدا کے اور رستو سوئی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اللہ ستا پدی مخلوق کے زمان پدی اولاد کے خدایا یو پیغمبر پیدا کے چی امددوی نئی دا دی زما دا اولاد نئی یتلو علیہم آیاتکا استا قرآن خی خلقتا یتلو علیہم آیاتکا ویعلمهم الحکمتا او حکمت و تخی ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم او دا غی تربیت کئی او دا باطن صفائی والا راولی او دا گناہ نے پاکوی رسول اللہ مبارک فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دعا دا بیت اللہ دا جوڑے دو نپس کرے دا نوی اغا دعا دا ابراہیم علیہ السلام گورے زیبا کہ دا دی اولاد زما کی دا بیت اللہ خواہ کی او پیغمبر پیدا کا اغا زیم اغا دعا زیبا او حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی زیر ورکڑی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد دا عیسیٰ علیہ السلام زیرے مزیرے اور شانتے ہو گو رجی کنا قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ دا آدم علیہ السلام نواخلا تر عیسیٰ علیہ السلام پوری جسمر پیغمبران تیر شوی دی دا ہر پیغمبر نا خدای پخبلا زمانہ کی دا وعدہ غشتے دا طالب کتاب در کوما طالب پیغمبری در کوما دا مدتا در کرلا او کدا آخر زمانے پیغمبر ستا پا زمانہ کے راغے نو تب پاغ ایمان امراؤڑے دا امداد بم کے دا سمرہ لوی خبرہ ابراہیم علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا کہ نبی آخر الزمان ستا وقت کے راغے نو تب داغا امتی جوڑے گی ایمان با پیرا ہوئے او مدد دے گے دلوی شان دے نبی علیہ السلام حضور پاک پخبلا فرمائے انا سید ولد آدم من غیر فخر ویدہ دا طول بنی آدم دا آدم علیہ السلام دا اولاد سردارے یار دا کبر دا وجنہ دا خبر نکو الانبیاء آدم فمن سواہو تحت لوائی یوم القیامت وی طول پیغمبران آدم علیہ السلام نوال عیسیٰ علیہ السلام پورے وی دا طول بدا قیامت پر زمان دا جنڈی لاندے والا وی کبر نکو بیدی لواء والحمد یوم القیامہ او اذا اللہ دا حمد جنڈا بدا ما پلاس کی دا قیامت پر الحمدللہ
د قیامت پر ورځ چې دا خلک تنګ شي دا ټول مخلوق حساب کتاب به نه کېږي او په خولو کې به ټول ډوبي دومره خولې به د خلکو نه وبېږي د دنیا د خولو او د آخرت د خولو منځ کې فرق د دنیا اوبه خو سطح هواره ساتي او د آخرت خوله چې د چا نه بېږي نو لکه د جامو پورې به دا خوله هغه پورې ولاړ خوا به بېږي نه نو ده پورې به ولاړ خولو کې به جب جوبي دا خلک نه پکې پکې شته او نه پکې ایئر کنډیشن شته او نه پکې هوا شته نه د سر سورې پکې شته نه جونګړه شته او نه کوټه شته نه سمسه شته او نه غار شته چې سړی پکې پټ یو میدان کې سوځي به دا خلک مرګ هم نشته چې سړی مړ شي د دنیا کې خو تکلیف راغی مړ به شي هلته کې خو مرګ هم نشته ټول خلک به په لوی غم اخته وي اخره کې بعضې مشران به راغونډ شي وي دا به څه کېږي وی راځئ داسې کوو چې آدم علیه السلام د خدای پیغمبر دی او دا ټول د هغه بچي دي آدم علیه السلام ته وایي په خدای ته درخواست وکړي دا ټول مشران سپینګیري چې دنیا هلته خو به د یو شان عمري خو چې کوم هوښیار په دنیا کې سپینګیري دا به یو جرګه روانه شي حضرت آدم علیه السلام ته به ورشي مونږ تاله راغلي وو دې اولاد ته دې نه ګوره او غټ شو تباه شو خولو کې جب جب دي جنت دوزخ خو یو طرف ته که یا جنت یا دوزخ خو د خدای لپاره خدای ته سوال وکړه چې د اولاد سره د حساب کتاب شروع شي یا جنت دوزخ خو چې دې غم نه خلاص شو حتی یریحنا من مکاننا هذا چې دې ځای نه هم خلاص کړي دمم کړي تاسو په لا مسله ده چې آدم علیه السلام ته دوی دا درخواست وکړي هغه به وایي انی لست هناک دا کار چې ته کولی شم خدای ته به څوک مخامخ کېږي رب العالمین د قیامت نه پس په ځان د قهار نوم یې ښودی دی اعلان یې کړی دی لمن الملک اليوم چې کله قیامت راشي دا ټول خلک چې څومره دي دا مړه شي او ساګانې تېوځي نو الله به یو اواز وکړي لمن الملک اليوم نن اختیار د چا دی بادشاهي د چا ده څوک به جواب ورنکړي څوک شته نه چې اواز وکړي رب العالمین به په خپل اواز وکړي لله الواحد القهار نن بادشاهي د هغې ذات ته چې یو د شریک نه لري ډېر زورور دی این ملوک الارض د ځمکې بادشاهان څه شو روځی که نه د ځمکې بادشاهانو روځی څوک کش نشي کولی د الله زور چې راشي د الله زور قسم په خدای که څوک هم ټینګېدی شي د الله زور ته اخو د خدای قهر د خدای غضب په جوش کې راغلی دی حضرت آدم علیه السلام د ټولو انسانانو نکاح او پلار او پیغمبر لومبي پیغمبر د پیغمبرانو نکاح نو لستو هناک دا کار نشو ولې نشي کولی ما ته الله ویلي چې اونې له به ګوتې نوړې بوټي له په جنت کې او ما نه غلطي شوې ده ما اونې له بوټي له ګوتې وړلې دي اوس که ما نه خدای تپوس وکړي چې دلته وله سپارښونه کوې اونې له دې ګوتې ولې وړې نو زه به خدای له څه جواب ورکوم عصیت ربي حالانکه قرآن وایي چې آدم علیه السلام کم وخت کې بوټي له ګوتې وړې نو شیطان قسمونه ورته خوړلي وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسمونه ورته خوړلي وو دې شیطان چې زه درته رښتیا خبره کوم ستاسو خیر غواړم دې اونې له ګوتې یوړی دا میوې وخورئ دې کې هم خیر دی او قسم یې ورته وخوړو نو ګوره هغې خو د دنیا د دې ظالمانو خلکو قسمونه نور اورېدلې که نه چې دا په دروغه به څوک قسم هم وخوري چې ورته ویې زما د خدای په ذات قسم وي چپ 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 خدای باندې قسم اولاله راشه چې زه وخورو هغې خو وایي چې د خدای نوم په دروغه څوک څنګه استعمالي د خدای په نوم په دروغه او په دوکه قسم څنګه خوري خو چې څنګه ګوتې یوړې بوټي لا نو بس الله غضب په جوش کې راغی تا ته ما نه الم انهکما تاسو ما نه وې منې کړې ان تلکما الشجره د دې ونې نه چې دې له به ګوتې نه وړې دا ولې ما له ګوتې یوړې قرآن کې الله وی فنسیه ولم نجد له عزما وی د آدم علیه السلام د چې شیطان قسم وخوړو نو د هغه نه یېره شوه هغه خبره الله وی زه نه ویم الله وی یېره شوه او دا په پخته اراده باندې د دې بوټي نه پاڼې نه دي شو کولی د بوټي میوې په پخته اراده نه ده شو کولی چې قسم یې وخوړ خبره ته یېره شوه
فوراً د جنت جامې لاړې ختم شوې. بوټي کې خاصیت ده، فوراً د اودس ماتي فکر جوړ شو، اودس په اوس ماتول غواړي، فوراً لاړې پیدا شوې په خوله کې، فوراً خوله شروع شوه د وجود نه، د دنیا خاصیتونه پیدا شو. اوس به څه کېږي؟ اوس ځمکه پکار راغی. جنت کې نه راکوټې اودس ماتې کولی شي. آدم علیہ السلام د دواړو ضرورت محسوس کړ. جنت کې لاړې نشي توکلی، خوله کې لاړې پیدا شوې. جنت کې بوی نشته، خوله بدبویه شروع شوه. د پیغمبر خوله پاکوي، هغسې بوی نه کوي لکه زمونږ غوندې، خو بیا هم د جنت سره دغه نه لري صلاحیت. ما ته نه وی چې دی ګوتې موړی ولا الله د قسم خوړ، مونږ خو یېره شواړو، پوی نه شو په ځان او ګوتې یې فطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة، بربند شو بلکل. نو دا حیا د انسان فطري شی دی، د جنت پاڼو پسې منډې والې او هغه پاڼې یو بل سره تړلې ځان نه تاولې. خدای پاک د جنت نه راکوز کړل دنیا ته، چغې به یې والې ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. الله په ځانم زیاتې کړی چې د قسم وخوړ چې تا سره مشوره خو م کړې وې، چې د قسم وخوړ چې د فرشتو سره مشوره خو م کړې وې چې الله منې کړي او دې د خدای نوم استعمالي قسم خوري څوک پوه نه شو. نو دا مو څه وکړل؟ نو آدم علیه السلام به هغه خلکو ته وایي انی لست هناکم، نشم کولی دا کار که ما ته وایي چې تا ونې له ګوتې ولې وروړلې، میوه دې ولې خوړلې، زه به رب له څه جواب ورکړم. وی بم څوک وو؟ وی نوح علیه السلام له ورشه، ما نه پس لومبی رسول او د دویم نمبر د دنیا نظام او آبادي د هغه نه شوې ده. بیا به راشي حضرت نوح علیه السلام خدای لپاره ته جلیل القدر پیغمبر، ستا په لاس خدای دنیا دوباره آباده کړې ده او مخلوق ستا نه بیا خدای آباد کړی دی. ستا د ملګرو نه الله ته درخواست وکړه چې د حساب کتاب شروع شي. لرې شی زه کوم ځای کولی شم؟ مني لست هناکم، نشم کولی. ولې نشي کولی؟ الله ته مې یو سوال کړی او پرې خفه شوی و په دنیا کې. دوه خبرې دي په حدیث کې. یو دا چې کوم وخت کې کشته ته خلق وختل او دریاب چپې شروع کړې، ځمکې اوبه راویستې او د بر اسمان نه اوبه راوورېدلې. نو زوی یې ولاړ و، زوی ته یې آواز وکړو یا بنی ارکب معنا، بچې راشه موږ سره سور شه. او ته څه وایي؟ وایي زه به دې جودي غر ته وخېږم، سآوي الی جبل یعصمني من الماء، دې غر ته به وخېږم، ما به د اوبو نه بچ کي. لا عاصم اليوم من امر الله، بچې نن د خدای د عذاب نه بچ کېدل نشته، څوک هم نه بچ کېږي. مه کوه دا خبرې کولې وحال بینهم الموت، چپه په منځ کې مضبوطه راله فکان من المغرقین، بچې یې غرق شو. الله ته څه وایي؟ یا خدایا ان ابني من اهلک، تا خو ما ته ویلي چې ستا او ستا بال بچو به بچ کوم په کشتۍ کې، نو زما دا زوی ولې غرق شو؟ هغه غرق شو، دوی چې د سړي مخکې غرق کېږي نو له صدمه خو راځي که نه. نوحه انه لیس من اهلک، دا ستا اهل نه دی، ستا په لار چې کوم روان دی هغه ستا اهل دی. دا عمل انه عمل غیر صالح، هغه بد عمله دی او ته خو پیغمبر یې. نو که ما نه خدای تپوس وکړي چې تا ولې د هغه کافر بچي دپاره سوال کو چې دا غرق شو، نو زه به څه جواب ورکوم. او دویم دا چې ما وله دعا کړې وه دې قوم لا، څه مې ویلو؟ ما وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدای دا کافران ټول تباه کړه، دا ټول غرق کړه چې یو کور د دوی پاتې نشي. انک ان تذرهم یضلوا عبادک، خدای دا کافران که ته جمدي پرېږدې، دا دعا یا چې کوم مسلمانان کړي دا راله واپس خرابوي، دا خرابی، دا واپس کافران کوي، دی پسې نښتي دي. ولا یلیدو الا فاجرا کفارا، او خدایا دا تمام امتحان نشته چې بچي به نیکان پیدا شي، چې څومره ته پیدا کېږي هغه دوی نه زیات رامیان. دا تجربه مې مو شوه، 9.5 کاله کې ته سړي زوی پیدا نه کړ، خدای غرق یې کا. نو چې خدای ټول غرق کړل، کشتۍ کې ورسره لږ کسان پاتې شو. نو که ما نه خدای دا تپوس وکړو چې هلته دې ورته خیرې کولې، دلته سفارشونه کې څه جواب به ورکړو؟ نشم کولی. خمم څوک و؟ یاره وایي د ما نه پس یو لوی پیغمبر دی او د خدای په ډېر مهربان و، ابراهیم علیه السلام، هغه له لاړ شي. دا قوم به په جرګه راشي، ابراهیم علیه السلام، اے ابراهیم ستا نه خدای لوی پیغمبران پیدا کړي،
حساب کتاب شروع کړي سم زوې نو په قلا کې زه کم دی ویل شي د خدای دربار کې څوک طاقت نشي لرلی پیغمبران د خدای دربار کې نشي ویلی نشي ودرېدی نشم ویلی د خدای ولې نه یو درې خبرې مې داسې کړي چې ظاهر کې خو ما په حقیقت کې خو مې ټیک کړي دي خو ظاهر کې شکل ټیک نه دی شکل یې برابر نه دی په خو څنګه یو ځای کې ما ته قوم وی موږ سره اختر ته لاړ شه میلې ده ما وی انی سقیم زه بیمار یم د ابراهیم علیه السلام نیت دا ظاهري بیماري نه وه نو هغه ټینشن بیماري ده که نه ده دماغي ټینشن چې زما دا قوم ولې د بوتانو عبادت کوي دا ولې دوزخ ته ځي پیغمبر باندې دا ډېر لوی ټینشن وي لکه دا راته حقیقت ویم په علماو دا ډېر لوی ټینشن دی چې دا مخلوق ولې ګناه کې پراته دی دا ولې ګناهونه کوي دا مخلوق دا ولې د جنت نه بل طرف ته راوه دا راته ګوره الله ګواه کړو چې مونږ خپل هم ګناهګار یو ځان صفت ته نه کوم ډېر ګناهګار یو خو چې دا امت د پیغمبر علیه السلام په ګناه وینو قسم په خدای اړه مخفه کېږي ولې دا په ګناه کې پراته اړه مخفه کېږي نو مونږ خو ګناهګار مخلوق پیغمبر خو د ګناه نه پاک دی نو پیغمبر څونه خفه دی رسول الله مبارک الله تعالی فرمایي لعلک باخع نفسک الله یکونو مؤمنین چې دا خلک ایمان نه راوړي نو ته ولې ځان هلاکې دومره سوچونه او دومره جړاګانې ځان وجنې دومره پیغمبر علیه السلام پریشان او چې دا قوم ولې نه مسلمانېږي نو نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام وایي چې ما وی انی سقیم نو زما د سقیم نه دا معنی چې ټینشن دی سوچ کې پروت یم بیمار یم روحاني بیمار یم ټینشن کې پروت یم پریشانۍ کې پروت یم چې امت ولې دوزخ ته روان دی او مطلب دا چې جوړ وجود یې خوږېږي تبه ظاهري شکل ټیک نه دی د دې خبرې ځکه سقیم چې سړی ځان ته مریض وایي نو خلک پې د جسماني مریض ګمان کوي نو زه خو جسماني بیمار نه وم ټینشن او درد نه خبره مې ټیک وه خو ظاهر کې شکل ټیک نو او یو دوه نور هم داسې خبرې شوي چې ظاهر کې شکل ټیک نو لکه هغه بوتان چې د مات کړل دړې وړې کړل او قوم چې سنګرانې وې کتل نو بوتان ټول ټوټې ټوټې پراته دي او تبر ابراهیم علیه السلام راغشتی دی چې کوم مشر بوتو غټ بابا د بابا په اوږه کې یې ځان کړی دی قوم چې د اختر نه راغی څنګه په دې بوتانو ولدل هغه مندر ته هلته به یې خوراکونه یې ښودي وو چې دا برکتي شي چې څنګه راغلل او غټ مندر یې کولو که شاهي مندر د نمرود بادشاه مندر لوی عبادت خانه او ورننوتل نو خدایان ټول ټکو سترې پراته دي ټوټې ټوټې پراته دي او من فعل هذا بآلهتنا دا زمون خدایانو سره دا لوبه چا کړې دا خدایان داسې قمقل هندوان ډېر قمقل مشرکان ډېر قمقل قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم یو ولد ته چې زمونږ دا بوتان په بدو یادوي نوم ابراهیم دی وی ورشه راوله ابراهیم علیه السلام یې حاضر کا ورته څه وایي انت فعلت هذا بآلهتنا زمونږ دا خدایان تا ټکو سترې کړي دا تا والی دي ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي ویل ډز څوک کوي چې چا سره تماچه یو که څوک خالي لاسي وایه تماچه چا سره ورته وی ته برګې د بابا په اوږه کې دی هغه نه تپوس بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون وی دا ټوپک چې د چا اوږه کې دی تبرګې د چا په اوږه کې دی غوسه کې راغلی دی دوال کړي دی دا بابا دی دا غټ بوته دا ورته غوسه شوی دی بچو ته کله سړی غوسه شي نو شروع پیو کي که نه نو تبرګې د هغه په اوږه کې ویزان دی وهل ده کړي دي تپوس ما نه کوي فاسألوهم تپوس ته وکړه چې چا والی یې که نه ان کانو ینطقون که خبرې کولی شي نو تپوس ته وکړي هغوی چې یو بل ته وکتل چې بابا خو ول نه شي کولی بابا ځان نه شي راقولی نو غزار به څنګه وکړي او تبرګې په اوږه کې دی نو داسې نو پوه شو چې خو واقعي چې غزار نشي کولی ځان نشي د بل د غزار نه بچ کولی ما له به خورې زوی راکړي ما به د بیمارۍ نه بچ کړي
ځان نشي بچ کولی ما به بچ دا مشرکان چې د بوتانو عبادت کوي دا الله نه ساوه چې هر څوک د چا عبادت کوي دا کافر دی مشرک دی خدای پې خفه کوي عبادت او بندگی به د چا کوو یو الله به هر ګناه ممکن د خدای د توبه کوي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله چې وغواړم هر ګناه ته بخښلی شم بې توبې چې وغواړم درته بخم قانون مې دا نه دی خو بس رحم در باندې کولی شم خو ګورې که ماله کافر او مشرک را دي شرک دې کړي دي بلکل دې نه بخم خبره ختمه بل علاج نشته دی چې دا د توبه هم دا مې اټل فیصله دی که رحم نه کوم شرک خدای دې مې شرک نه وساتي شرک دام دی چې د حضور الله سره دوه خدایان مني شرک فی ذات ورته وایي خدای دوه دي که یو دی وایه یو دی دام شرک دی ګورې چې د الله خاص صفتونو کې الله سره بل شریک ګڼي دا خدای په شان علم د بل چا شته نشته هر ځای کې هر وخت الله خبردار دی هر ځای کې هر وخت کې د هر څیز نه الله په هر ټیم خبردار دی دا د چا علم دی او که د ده و چې دا علم د پیغمبر دی د حضور پاک دی نو د الله په علم کې د نبی علیه السلام شریک د پیغمبر علیه السلام شان خوچته خلکو ته چې نبی علیه السلام د ډېر لوی شان خاوند دی خو منځ کې د الله سره برابر کو په دغه یو صفت کې د علم والا په صفت کې دا زمونږ عقیده درونو په دې ټول ځان پوه کې او ځان خبردار کې چې د غیب او علم چا سره دی ما سوا د خدای نه بل چا سره دی زه نه وایم قرآن وایي قل لا يعلم الغیب الا هو قل لا يعلم الغیب غیب و علم نشته مگر ما سره دی بل چا سره نشته د پیغمبر علیه السلام دومره شان رسول الله مبارک فرمایي اے بندگانو وی زما په مدح کې زما په صفت کې دومره مبالغه مه کوئ کوم چې عیسی علیه السلام په حق عیسایانو مبالغه کړې وه او د خدای زوی ته قولو دا ووایه چې د خدای بنده او د خدای رسول یم د خدای قدرت خدای له چې کوم طاقت دی قدرت دی دا د بل چا شته نشته د خدای کارونو کې هم شریک نشته الله چې کوم نور پیدا کړی سپوږمۍ او نظام چلی داسې بل څوک چلولی شي که دا دې ووایې چې خدای سره په صفت کې بل څوک برابر کړ نبي علیه السلام مبارک دی ودیني یا په کارونو د الله څنګه کوي داسې بل څوک کولی شي نو دې ته شرک وایي دې نه دې خدای وساتي نو ابراهیم علیه السلام په هغې حجت قایم و بل فعله کبیرهم هذا هغه ته پته وه چې دی خو نشي کولی دوی ته هم پته ده او ما ته هم پته ده خو په هغې یو حجت الزامي حجت قایمه و چې دوی به په خپله و چې هغه بابا خو وال نشي کولی نو زه به ورته ویم چې وال نشي کولی او دا نور ځان نشي بچ کولی نو بیا عبادت ولې کوي نو ظاهري شکل برابر نه کړ حقیقت کې ټیک دی ګورې پیغمبر د ګناه نه معصوم دی پاک دی دروغ له پیغمبر معصوم دی ظاهري شکل ټیک نه دوه شو دریم سوه په لاره چې کله ته د مصر په علاقه روان دی یو ظالم بادشاه هغه چې به چا سره ښځه وه نو ابې ته اغېشتله خاوند به یې وله وجه خو چې چا سره به خور وه نو بیا به هغه خور ترې واغېشته خو هغه رور به یې وله نه وجه ځکه چې د چا خور وي او چې څوک یې والي نو چې زورور نو دی به وایي چې زه خو بچ یو مېړه به یې کو دی مېړه شو کنه خو چې ښځه د چا نه بوتله نو هغه کوم دی صبرې دی شي بیا نو ابراهیم علیه السلام ته چې پته ولګېده خو بیا خو ګیر و د علاقې ته راغلی و نو د خپلې بیبي ته وایي بیبي سارې ته وی یو خبره درته کومه وی دا باقي به الله مدد کوي خو دا بادشاه به ورته مانه نیسي پولیس والا فوجیانې ګیر چاپېره خواره دي نو ته به یو مهرباني کوې په مخ د ځمکې یو ته مسلمان یو زه مسلمان نو ما ورته دیني رور او خور یو نو ما ورته ووایي چې دا زما خور ده ګورې ما دروغجن نه کې که تا نه تپوس وکړي نو ورته وایي چې دا مې رور دی نو دا خبرې ټیک وه که نه وه ټیک وه که نه ځکه مسلمان هر مسلمان د مسلمانې ښځې دیني رور او خور وی دا دې څه ده وی دا مې خور ده هغې ته وی دا دې څه دی وی دا مې رور دی هغوی خپل نیت ټیک و ځکه مخکې نه یې فیصله وکړه چې دې رور او خور یو خو ظاهري شکل یې ټیک نه و که نه هغې خو پې دا ګمان وکړو چې دا جوړ نسبي رور خور الله بیا دا چل وکړو ابراهیم علیه السلام هم بچ شو او د بیبي ساره هم خدای پاک محفوظه کړه دا الله ډېر لوی ذات زور دی پیغمبر سره خدای مدد کوي
داسې مدد یې ورسره وکړو چې بي بي سارې ته هلته به کافر لاس ور واچو نو به فالج به وو وی ما ته دوا وکړه بیا نه کوم بیا به روغ شو په دعا د بي بي سارې بیا به یې لاس ور اچو بیا به هلته کې پرېوته فالج به وو درې ځله دا چلو شو قوم ته وایي دا لرې کې مانه او یو نوکر بي هاجره وله په انعام کې ورکړه خو بیا م ابراهیم علیه السلام خوړه کې خو به پریشاني وي که به نه یا سره ما ته ښځه رښتیا وایي که دروغ وایي نو خدای پاک لکه څنګه چې ټي وي کې تا ته یو شیخ ښکاري یا په کمپیوټر کې درته یو شیخ ښکاري دغه رنګې دا منظر خدای ابراهیم علیه السلام ته لرې دی نه ښو دی معجزه ده چې څنګه راله ورته بي بي ساره وایي خدای پاک دغه کافر هغه سکیم خاورو کې واچو زما د هغه لاس هم ما ته رونه رسېد وایي سارې دا راته ته مه وایه ما ته خدای هر څه ښودلی دی بی بی ابراهیم علیه السلام به څه وایي دا درې خبرې مې د خولې نه وتې دي دروغ نه دي رښتیا دي لیکن ظاهر کې شکل یې ټیک نه دی مانه که خدای تپوس وکړو چې دا دې ولې کول حسنات الابرار سیئات المقربین دا خبرې ولې کولې که نور څوک داسې وایي وایي به ته به داسې خبره کوله چې ظاهر کې شکل یې ټیک ټاک نو د څه جواب ورکړو وی موږ څوک وو وی موسی علیه السلام دی براشي موسی علیه السلام هغه ته به فریاد وکړي چې دا خلقو په خولو کې جب دی او هلاک مرګ هم نشته او هلاک شو خدای ته سوال وکړه موسی علیه السلام به څه وایي لستو هناکم دا کار نشم کولی ولې د دوو کسانو جوړه مې کوله دوه روان و یو پکې شیطان و سوپ مې ورکړه مردار شوی دوه کسانو یو بل سره په جګړه یو د فرعون د قوم یو د موسی علیه السلام د قوم د فرعون قوم والا د موسی علیه السلام په قوم ظلم کو زیاتې یې پې کو وهټه کو یې دی راغی ورته ویې ظالمه دا څه کې وایي خواشه تم پکې لا خبرې کې نو موسی علیه السلام یې غوسه کو یو سوک یې ورکړه فوکزهو خو چې ورې که نه هغه پرېوت لاندې مړ شو اوهو دا څه ما خو ورته ادب ښو څپېړه مې ورکوله ادب مې ښو منځ کې خو هغه ظالم پوسپوده کیسه خو لاړ مړ شو نو که ما نه خدای تپوس وکړي چې دا دې ولې وجه نو زه به خدای له څه جواب ورکړم موږ څوک وو عیسی علیه السلام ته لاړ شي عیسی علیه السلام ته به راشي هغه ته به فریاد وکړي چې خدای ته سوال وکړه حساب کتاب وکړه به ورته څه وایي ویې نشم کولی په تا خو ډېر مهربانه و خدای د مور نه پیدا کړې بې د پلار نه او دنیا کې داسې طاقت در کړی چې مړي به ستا په لاس خدای جمدي کول برګیان به جوړېدل ړانده به جوړېدل الله خدای ته سوال وکړه وایي زما عیسایانو عبادت کړی ما ته خدای ویلي نو که ما نه الله تپوس به ما نه خامخا کړي چې دا به د تا ویلي اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهین تاسې دی تا ورته ویلي چې زما د مور عبادت وکړې حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې الله د عیسی علیه السلام نه دا تپوس وکړي د الله د دې خبرې به دومره زوري چې د عیسی علیه السلام د هر ویښته نه به د خولې په ځای وینه راوځي ما قلت لهم الا ما خدایه چې تاسو ویلي دي ګورې ما هغه ویلي دي تا ته پته ما نه دي ویلي نو که ما نه دا تپوس وکړي څه جواب ورکړم نو خلک وایي موږ څوک وو موږ خو غرق شو ایتونی محمدا صلی الله علیه وسلم محمد تلرشه صلی الله علیه وسلم اپا خدای ډیر زیات عزت مند او خدای ته ډیر خوښ ورشه نور مگر دی دا خلک براشي نبی علیہ السلام د دې ټول یوازې امت بني ټول به خدای ته درخواست وکړه سوال وکړه چې دې مخلوق سره الله حساب کتاب شروع کړي غرق شو رسول الله مبارک به څه وایي انا لها دا کار زه کولی شم نور به وایي انی لستو هم زه نشم کولی نبی علیه السلام به څه وایي زه کولی شم دا کار رسول الله مبارک فرمایي د بخاري مسلم د ډېرو کتابونو مضبوط حدیث دی وی لاړ بشم د الله د عرش د لاندې به سجده ولګو او داسې حمدونه به د الله ادا کم چې اوس زما زړه کې نشته هغه وخت به ماته الله وښایي د عرش لاندې به سجده ولګم څومره سجده د دنیا د اور وزو برابر سجده هلته خو شپې ورځې نشته خو د دنیا په اندازه د یوې هفتې برابر سجده به مې لګولې نو حضرت جبریل علیه السلام به راشي نو ما ته به وي ارفع سر دې پورته که اشفع تشفع شفاعت کوه ستا شفاعت قبلیږي سوال کوه ستا دعا قبلیږي شابه نو زه به
لومبې په مسلم کې دا روایت دی، بخاري کې بل شانتې دی، هغه وروستو درته وایم. یا الله د مخلوق سره د حساب کتاب شروع، دا سوال به وکړي، الله به حساب کتاب شروع کول به ګراني، خو چې کله شروع کی د دنیا د 6 غنټو په اندازه به الله ټول انسانانو پیریانو سره حساب کتاب وکړي. دا لومبې، د هغې نه پس به بیا سجده ولګوم، دا خو د ټول دپاره، بیا به د خپل امت دپاره سپاره شروع شي. ای خدایا، نه الله به ورته وایي ښه دا چې دومره ګناهونه یې کړي هغه درته معاف کوم. څه ناڅه خدای په دوزخ کې سزا ورکوي دي ګناهګارو له، او څه به د پیغمبر علیه السلام په سفارش راوباسي. نو نبی علیہ السلام فرمائی بیدی لواء الحمد یوم القیامه، دا الله د حمد جنډه به د قیامت پر زما په لاس کې وي. دغه مقام د حمد دی چې موږ د بانګ نه پس وایو که نه چې اللهم رب هذه الدعوة التائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دغه مقام محمود دی چې موږ یې غواړو د نبی علیه السلام دپاره. وی انا سید ولد آدم یوم القیامه، د قیامت پر ورځ زه د ټول آدم علیه السلام د اولاد سردار بیم، او زما په لاس کې به د الله د حمد جنډه وي. او آدم علیه السلام، آدم الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت، ټول پیغمبران آدم علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې د قیامت پر ورځ به زما د جنډې لاندې ولاړ. او د ټولو نه مخکې وی مونږ د ټولو نه اخیري امت یو، خو حساب کتاب به مونږ سره د ټولو نه مخکې کېږي. دا لویه خبره. او جنت ته به زما او امت د ټولو نه په زیات تعداد کې داخلېږي. یو ځل نبی علیه السلام فرمایل وی ما ته خدای امتونه وښول، یو پیغمبر و هغه سره به یو کس روان، یو امت، یو سره به دوه روان، یو سره قوم، بل سره ډله، بل سره ډله، بل سره ډله. وی یو دا اسمان دا غاړه مې ولیدله چې داسې یو شان ډکه وه. وی ما جبریل علیه السلام ته وی چې دا جوړ زما امت دی. وی نه دا موسی علیه السلام خپل امت کې روان. وی دې نه پس مې د اسمان دا غاړې ولیدې چې دا ټولې ډکې وې. وی مې چې دا څوک دی؟ وی دا ستا امت دی. د ټولو امتونو نه په زیات تعداد کې به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امت جنت ته. او کته وی دا ډیر دي نو ځکه ډیر دي که نه؟ نه، حدیث د بخاري دی. وی ستاسو مقدار د نورو ډلو په مقابله کې داسې دی لکه د سپین غوی په شا کې چې یو تور داغ، د یو سپین غوی په شا کې چې تور داغ، دومره تاسو لګي. نور امتونه ستاسو نه ډیر زیات دي، ډیر انتهایی زیات. یاجوج ماجوج ته ګوره څومره دي، او نور څومره دي. او بیا به د 200 جنتیان د رسول الله مبارک د امت، او یو حصه به د ټولو نه وي. او چې کله د جنت ته د ټولو نه مخکې به وي زه زما امت جنت ته داخلي، او چې جنت ته ورځم نو ټولو نه مخکې د جنت دروازه به زه وړخومه. نو دننه ماله څوکیدار اواز راکړي څوک یې؟ زه به خپل نوم ورته واخلم. وی بېکه امرتو، ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې تر څو دې نی راغلی سره د امته او د جنت دروازه باندې نی داخل شوی نو نور څوک به هم نه داخلی، څوک به نه پرېږدي. الحمدلله. دا لوی شان دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. وی زما چې د هر پیغمبر حوض دی، نبی علیہ السلام وی زما چې کوم حوض دی کوثر، وی په دې ته به د ټولو نه زیات خلک راځي او به بس کي. په خپل لاس به د امت له اوبه ورکوم، اوبې د شاتو نه خوږې دي، د پیو نه سپینې دي، د واورې نه یخې دي، او په هغې چې کوم لوښي پراته دي د اسمان د ستورو نه هم زیات دي. یو ځل چې چا اوبه وڅښلې تر ابدالابد پورې به تږي نه شي. دا د رسول الله مبارک لوی شان. معلوم قرآن کې الله وکانه فضل الله علیک کبیرا. پدا د خدای ډېر لوی احسان دی، ډېر لوی احسان. حضرت آدم علیه السلام یو حدیث کې راځي چې کله خدای پیدا کو بیبي حوا پیدا کړله، نو آدم علیه السلام کې فطري تقاضا و بیبي حوا ته ورنږدې شو، نو یې صبر کوله، نکاح دله تړم. ډېره ښه ده. په جنت کې ولا خدای نکاح تړله، وی مهر به ورکې. آدم علیه السلام ته وایي مهر به ورکې. الله مهر څه ته وایي؟ وی زما د آخر زمانې پیغمبر باندې یو ځل درود شریف ووایه، دا د مهر شو.
د نبی علیہ السلام یو ځل درود شریف د بیبي حوا او د حضرت آدم علیہ السلام مهر دی مهر. او چې کله آدم علیہ السلام دنیا ته راغی جړلې نو دا به وی خدایا تا نه سوال کومه ستا په لوی ذات باندې او هغه درته وسیله کومه چې تا په عرش د خپل نوم سره د چا نوم لیکلی دی. هغه خو لیدلی و که نه لا اله الا الله محمد رسول الله په عرش چې د خپل نوم سره چا نوم لیکلی دی د هغه په خاطر په هغې د هغه په وسیله د نه سوال کوو. رونو دا دومره لوی عظیم شخصیت خدای مونږ له راکړی. نبی علیہ السلام وایي وی د ټولو نه اوله میم د ټولو نه اخره میم ما نه بل وروستو بل پیغمبر به نه راځي د اخري پیغمبر. او مثال یې ورکوي وی زما د نورو پیغمبرانو داسې مثال دی لکه یو بلډینګ یو خشته بلډینګ دی یو سړی ته تاویږي د یوې خښتې ځای پکې خالي پروت دی نو سړی ته تاویږي یاره ډېر ښکلی بلډینګ دی خو دا ارمان چې که دا یوه خښته پکې خالي ده که دا پکې وي نو ډېر ښکلی به حضور پاک وی د دغې پیغمبرانو د بلډینګ د اخري خښته زه یم د پیغمبرانو بلډینګ په ما ډولې شوی دی هغه نیمګړی خښتې ځای پکې پوره دی د بلې خښتې ځای پکې نشته ما نه پس بل پیغمبر نه ده. دومره عظیم پیغمبر موږ له خدای راکړي. خو دا مو ایمان دی چې قیامت پر ورځ زموږ ملاقات به ورسره کېږي. قبر کې به د حضور پاک متعلق زموږ نه سوال کېږي. قیامت پر ورځ به زموږ ملاقات ورسره کېږي. په حوض کوثر زموږ ملاقات به ورسره کېږي. نو لږه حیا خو به کوو که به نه کوو چې ملاقات ورسره کېږي نو چې کم از کم د حیا ځای خو مو پرېږدي که هسې نه داسې ونه شي چې فرشتې مو کلک ونیسي چې مو ورته د حوض کوثر قسم په خدای بخاري کې راځي وی بعضې کسان به او نبی فرشتې به ملي کې زما حوض ته به یې نه پرېږدي زه به آواز وکړم چې ملګري مې دي ملګري مې دي وی په دا پرېږده ستا ملګري تا ته پته نه لګي چې ستا نه پسې څه کړي دا بعضې کچه مسلمانانو د دریو څلورو ورځو مسلمانانو خو چې علیه السلام وفات شو نو واپس مرتد شو وی زه به ویم کما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت خدای زه خو ما خو په ژوند کې لیدي نو دا ما سره ونو بیا وروسته ته خبردار نو هسې نه فرشتې په منځ کې حایلې شي او موږ حوض کوثر ته ځو مټه ونیسي چې مور دی ته د پیغمبر په لاره تلې څه چې اوس ول اوبوله دی د حضور پاک تابعداري به کوو یاد وساتئ د نبي علیه السلام د پیغمبر علیه السلام نږدېکت او د حضور پاک د شفاعت تمه کول او د نبی علیه السلام په مرګرتیا کې جنت ته تلل د هغې لویه ذریعه د پیغمبر علیه السلام تابعداري ده یوازې په ژبه نه چې د ما محبت دی او زه عاشق یم محبت دی او زه عاشق یم او کار د اغیارو کې او تمه ده الله نه د پیغمبر علیه السلام مرګرتیا کې د نبی علیه السلام دونه خدای فضل وکړه په موږ او کرم یې وکړه چې د حضور پاک امت کې پیدا کړو لوی عظیم پیغمبر یې راکړو نو موږ به د دې خدای د دې احسان شکریا ادا کوو که به نه کوو شکر دا دی چې موږ د نبي علیه السلام تابعداري وکړو د هغه په نقش قدم لاړ شو د هغه د سنتو اتباع وکړو هغه چې په څه خفه کېده د هغې نه ځان وساتي او د هغه د امت خیرخواهي وګورئ امت په منځ کې فساد پیدا کول امت ته کنزل کول امت په منځ کې جګړې پیدا کول شیطانت کول امت ته سپک کتل دا د پیغمبر علیه السلام ګستاخي ده خدای دې د ګستاخۍ نه وساتي او الله د حضور پاک تابعداري نصیب وګرځوي. یو ملګري سخت پریشان یم وایي او دعاګانو درخواست یې کړې دي الله دې پریشانونه وساتي او دعاګانې دې ورله خدای قبولې کړي. یو مریض په هسپتال کې دی الله دې د دې مریض هم شفا ورکړي. جمعې مبارکې پر اوس خپله محله کې په ماسپښین مونځ په جمع کول څنګه دي بانډو کې خیر کومو بانډو کې جمعې مونځ نه کېږي هغې کې د ماسپښین مونځ په جمع کولی شي نورو کې به نه کوي. یو ښځې خاوند مړ شوي وي او عدت یې پوره شي د خاوند قبر له مقبرې ته تلل څنګه دي نو د ښځو چې عدت یې پوره شي څه لازمه نه ده بعضې ښځې خو چې عدت پوره شي فورا د خاوند قبر ته ځي دا نه څه لازمه نه د شریعت حکم دی چې خامخا دې لاړه شي د عدت د ختمېدو دا څه سنت طریقه نه ده چې د خاوند قبر دې لاړه شي هسې زوړ خاوند دی او خاوند یې پاتې شوی دی نو که د هسې قبر له ځي په پرده کې نو خیر تلی شي قبر را په پرده کې او دغه دی دا
نور دا د عدت په احکاماتو کې یو حکم نه لري چې ګنې عدت اخلاص وي خامخا د خاوند قبر له لاړه شي. هم یو مسافر دی دعا غواړي مصیبت کې مبتلا دی او خدای د دې مصیبت نه وساتي. مصیبت څه مصیبت دی ما ته ووایه نو د هغې وظیفه دې غوښت سره بیا به راته ووایم. یو بل زموږ ملګری دی دعا وکړئ هغې ته هم څه پریشاني دا بل ورځ پېښور کې ما ته ویلي دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې د هغه پریشانو نه په خیر خلاص کړي. او څه دوستان دي د کارخانو مارکېټ هغې هم دعاګانې غوښتې دي. خدای چې چا دعاګانې غوښتې دي موږ نه په ټلیفون په ذریعه یا داسې تاسو نه غوښتې دي د ټولو دعاګانې قبول کړي. الله موږ د نبي علیه السلام په نقش قدم روان کړي. خدای د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي. خدای عملي د هغه سره مینه زموږ نصیب کړي او پروردګاره زوال د ایمان نه مو ساتې. الله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي. خدای که څوک تنګدسته او قرضداران دي د حلال و فراخ رزق یې نصیب کړي. که دا چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ په روغو باندې بدلې کړي. کاروباري حضراتو الله په کاروبارونو کې برکت واچوي. د چا اولاد دي خدای نارینه اولاد وله ورکړي. الله د چا په زړه کې څه حاجت دی شریعت سره موافق خدای حاجتونه یې پوره کړي. د دنیا او د آخرت د فتنو نه په امن و امان کې وساتي. ډېر خیر د دواړو جهانو نصیب کړي او آخر وخت یې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.